د امریکا ولسمشر ډانلډ ټرمپ وایي موږ اړ شو چې د ایران پر ضد د کوچنی اقدام تر سره کړو خو اوس د ونډو بازار له هغه وخت څخه لوړ دی چې ما ګومان کاوه ښایي 15 سلنه راښکته شي. And that was worth it to get rid of lunatics that would have nuclear weapons that can wipe out countries with the push of a button. You can't do that. او دا ارزښت درلود چې له هغو لیونیو څخه ځان خلاص کړو چې اټومي وسلې لري او کولی شي یوازې د یوې تڼۍ په کېکاږلو سره هیوادونه له منځه یوسي. دا کار نشي کېدای. نو ما دا کار ځکه وکړ چې باید 40 کاله مخکې شوی وای. دا باید ډیرو ولسمشرانو یا نورو هیوادونه کړی وای. دا باید ډیر پخوا شوی وای. خو موږ یې اوس کوو او بل انتخاب نه لرو او زه ډیر ویاړم چې دا کار کوم. No choice and I'm very proud to be doing it. ټرمپ د روانې مې میاشتې په سر کې ویلي و چې ایران غواړي یو تړون وکړي ځکه چې هغوی په اصل کې هیڅ پوځ نه لري او هغوی غواړي تړون وکړي خو زه له دې څخه راضي نه یم. Iran wants to make a deal because they have no military left essentially and they want to make a deal but I'm not satisfied with it.